السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم نیک محمد. ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې سنیپ چټ کې دې کې مونږ یو سنیپ چټ نومې اپلیکیشن دی، په دې کې مونږ خپل پکچر وباسو یا پکې ویډیو جوړه کړو د شارټ دپاره وغیره، د ټیک ټاک دپاره یا د یوټیوب دپاره یا د سنیک دپاره، دغه شانې د فیسبوک دپاره هم. نو هغه ویډیو مونږ سیو کولی نه شو، پکچر پکې وباسو هغه هم نه شو سیو کولی. ډېر ښایسته ډیزایني طور کې پکچر یې هم وباسي. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی سنیپ چټ په نامه باندې. نو دغه طریقه کار ته زه ښایم چې دا ویډیو به دې څنګه سیو کوئ یا دا پکچر به دې څنګه سره سیو کوئ په ګیلري کې بغیر کمې د ډیټا نه، بغیر د انټرنیټ نه. دا طریقه کار تر ټول په موبایل په سکرین کې ښیمه. راځئ ځو د موبایل سکرین ته او دغه طریقه کار ټول په موبایل په سکرین کې زده کوو. ورځو د موبایل سکرین ته دغه طریقه کار زده کوو. که تاسو ته ښکاري سکرین ریکارډر ما آن کړی دی او داسې ښایسته قسم له پول یعنې ګلونه تاسو ته ښکاري، دا داسې دومره ښایسته هم نه وي، خو دا سنیپ چټ خپله ښایست دی. دې کې اپشنان چې کوم دي هغه ډېر ښایسته دي، ډېر ښایسته طریقې سره تصویران جوړوي، ویډیوګانې جوړوي. نو که تاسو وګورئ دغه شانې ویډیو چې موږ کله وکړو بیا زموږ نه په سنیپ چټ کې ورکه شي یا یې موږ سیو کولی نه شو خپلې ګیلرۍ کې، لکه یا د ټیک ټاک دپاره یا د فیسبوک دپاره یا د یوټیوب دپاره شارټ ویډیو دپاره، دغه شانې دا زموږ نه بیا ورکي یا په سنیپ چټ کې ډایرکټ شیر کړو نو هغه بیا موږ هم نشو غږولی شو خو سیو کولی ترې نه شو. نن تاسو ته درښایم که داسې قسم نه تصویران تاسو وباسئ، ویډیوګانې وباسئ، نو هغه په څه طریقه باندې په اسانۍ سره په خپلې ګیلرۍ کې سیو کوو، په خپل میموري کارډ کې سیو کوو، بیا په خپل فیسبوک او یوټیوب او دغه شانې په دغه اپشنانو باندې شیر کوو. نو راځئ نن درته د دې طریقه کار ښیم. سکرین ریکارډر مې آن کړی دی، ویډیو تاسو ته بالکل ښکاري چې څه طریقه کار دی. نو راځو به یو یا پکچر تاسو له اخلم او یا ویډیو کوم، مطلب یو 5 سیکنډ ویډیو زه کوم. دې ځای کې دغه د ویډیو د غټ اپشن دی، دغه به زه ووهم. ښه دا مې ویډیو وکړله، دې خوا لاندې لیکلي دی ښه دلته کې تاسو نوم هم ورکولی شئ. ښه دغه ویډیو ما سیو کړله ځان سره، چې ویډیو مې سیو کړله نو دلته کې اوس تاسو تصویر هم اخیستی شئ. تصویر طریقه هم دغه شانتې ده څنګه چې د یوټیوب د څنګه چې د سوري د تصویر د اخیستو هم دغه طریقه ده کومه چې ما د سکرین ریکارډر کې په ویډیو وکړله، دغه شانې دا اپشن به تاسو چې کلیک کوئ بس دغه تصویر واخیستی شئ. دغه هم دې طریقه باندې تاسو ځان سره سیو کولی شئ. دې خوا لاندې لر سر کې سیو اپشن درکړی دی، تیر نشان یې درکړی دی، دغه به ووهئ تاسو، دا تاسو سره سیو شولو. اوس راځو چې دا تصویران موږ چېرته ځان سره سیو کړله، په څه طریقه کار به واپس دا ګیلرۍ ته ځان سره راولو. نو دلته کې تاسو ته مخامخ ښکاري، په دې کې هیڅ قسمه داسې اپشن نه ښکاري چې یاره دا موږ ګیلرۍ ته کاپي کړو، دا تصویران به کوم ځای کې وي. په دې خوا تاسو راځئ نو دا دغه ډیزاین چې کوم دی بدلوي، دا تصویر ډیزاین چې کوم دی دا بدلوي، دا تاسو ته ښکاري دا بدلوي. نو داسې اپشن پکې نه ښکاري. که تاسو ته ښکاري لاندې د دغې اپشن لاندې چې کوم د ضرب نشان دی، ضرب نشان چې تاسو ته ښکاري، نو په دې ضرب نشان به تاسو نور طریقې پکې ډېرې زیاتې دي. برې که تاسو ته ګورئ دا کیمره اوړي راوړي، دغه شانې پکې دا ویډیو اپشن دی. ویډیو اپشن چې تاسو وایئ تاسو له ویډیو کې اډیو باندې مطلب تاسو له اډیو آواز درکوي، ساوند به درکوي، هغې باندې تاسو ایډیټ کولی شئ که نه. نو دغه شانې که دا کیمرې دا اپشن د غټ ګول نشان چې کوم دی دې لاندې چې کوم د ضرب نشان دی که دا موږ ووهو دغه شانې، نو دلته کې موږ ته دغه نشان نه وي، دې خوا بره د ګیلرۍ نشان کولاو شو. دا د سنیپ چټ خپله ګیلري ده، د سنیپ چټ خپله ګیلري ده. نو دا ګیلري چې موږ کله ووهو نو دلته کې موږ له هغه ویډیوګانې راواړولې، کمې ویډیوګانې چې موږ په سنیپ چټ باندې جوړې کړي دي یا کم تصویران موږ په سنیپ چټ باندې اخیستي دي. نو دا تصویران یا دا ویډیوګانې موږ څنګه ځان سره ډاونلوډ کوو د سنیپ چټ نه، نو راځئ دغه طریقه کار زده کوو. نو دا تصویر به فلحال زه وهمه دغه شانې، دا اوس ځان سره څنګه سیو کومه، بر سر کې تاسو ته ښکاري 3 ډاټ ښکاري، دغه 3 ډاټ به ووهئ. دغه چې مو کله ووهه نو بیا به تاسو لر سر ته راکوشئ ایکسپرټ، دغه ځای ته به راکوشئ. نو تاسو ته په اسانۍ باندې چې کوم اپلیکیشنانو باندې تاسو سینډ کوئ هغه به هم تاسو ته راړوي، که تاسو سیو کوئ ځان سره هغه به هم راړوي. دا تاسو دغه شانتې ووهئ. نو دلته کې به تاسو ته مختلف قسم
اپشنان راوړي. بر سره کې تاسو لیکلي ایډیټ ایچټ، نو که دغه ځای کې تاسو دغه ولیکئ نو بیا په سنیپ چټ باندې شیر کولی شئ. خو دغه سنیپ چټ شیر کولو دغه ویډیو اوږدېږي. دغه طریقه کار به وروسته کوو. موږ صرف ځان سره پکچر یا ویډیو سیو کولو دپاره د اپلیکیشن استعمالوو، دا سنیپ چټ استعمالوو. نو را به شو دې اپلیکیشنانو ته. که دې ته موږ رالو دلته کې مختلف قسم طریقو باندې چې کوم دی اپلیکیشنانو باندې سینډ کېږي. دا تیر نشان چې کوم دی نو په دې باندې ځان سره په ګیلري کې ډاونلوډ کېږي. د دې خوا تاسو 3 ډاټ ته وګورئ. 3 ډاټ چې کوم دی دا که موږ داسې ووهو نو داسې به په مختلف قسم ما سره چې کوم انسټال اپلیکیشنان دی هغه به راوړي. موږ صرف ځان سره سیو کوو. په یو اپلیکیشن یې نه شیر کوو، ځان سره په ګیلري کې سیو کوو. کله چې وغواړو بیا ځان سره په ټیک ټاک او په فیسبوک او په یوټیوب کې ورکوو. نو دغه د تیر نشان چې تاسو کله ځان سره ووهئ نو ایکسپرټینګ به روان شي او دغه ویډیو به ستا سره یا دغه پکچر به ستاسو سره سیو شي. باندې تاسو لیکلي دي چې یاره دغه ستاسو سره سیو شو. نو دغه طریقه کار دی. که ویډیو مو خوښ شوي وي ویډیو ضرور لایک کړئ.